أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها أو كما قال. الله پاک چې قرآن شریف نازل کو نو د قرآن شریف په مقاصدو او په معانیو د پویولو د پاره رب العالمین د پیغمبر علیه السلام خبره او د حضور پاک افعال کارونه دا دلیل کړل. ځکه قرآن شریف مونږ ته رسول الله مبارک را رسول دی، مونږ خدای نه دی لیدلی او نه الله پاک په لاس کې مونږ له قرآن را کړی. دا قرآن شریف که مونږ پیژندلی دی دا مونږ د رسول الله مبارک په مخ او د هغه په برکت پیژندلی. دا خو هغه صحابو ته ویلی دی چې دا الله قرآن دی. دا خو هغوی صحابو ته فرمایلی دی چې دا ځکه مې خبرې درته کوم د وحی جلی په شکل کې دا مال جبریل علیه السلام راوړي او دا د خدای پاک خبرې دی. نو هغه وحی د قرآن شریف په شکل کې چې حضور پاک صحابو ته ښوولې ده او امت ته رسېدلې ده، د هغې په معنا باندې رسول الله مبارک خپل صحابه پې کړي دي. ځکه د قرآن شریف په معنا بې د پیغمبر علیه السلام د تعلیم نه پوهېدل ګران دي. او زه به تاسو له د هغې یو څو مثالونه درکړم. لکه قرآن شریف کې الله پاک فرمای اقیم الصلاة، نو موږ د دې معنا کو دا د ټول امت اجماع ده، صحابه تابعین تر اوسه پورې ټول خلک د دې دا معنا کوي چې پابندۍ سره مونځ وکړئ. هلکه صلات څه ته وایي؟ مونځ ته وایي. آتو زکات او زکات ورکړئ، لیکن په ټول قرآن شریف کې ته د اول نه اخره پورې الټئ نو د مونځ چل د مونځ کیفیت دا په قرآن شریف کې نشته. دا قرآن شریف کې نشته چې د مازدیګر 4 رکعاته دي. دا په قرآن شریف کې نشته چې د ماښام 3 رکعاته دي. دا په قرآن شریف کې نشته چې د سار 2 دي او د ماسپښین 4 رکعاته فرض دي. دا په قرآن شریف کې نشته چې په یو رکعت کې 1 رکوع ده او 2 سجدې دي. دا په قرآن شریف کې نشته چې دا ډک رکعتونه دي او دا تش رکعتونه دي. دا په قرآن شریف کې نشته چې دا اوله قاعده ده او دا آخره قاعده ده. دا نشته په قرآن شریف کې. نو د مونځ دا طریقه دا مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښوولې ده او هغه د حضور پاک زمانې نه ونیسه تر اوسه پورې د خلکو عمل پې شروع دی. که هغه شافیان دي او که هغه د مالک صاحب په مذهب دي او که هغه د نورو ډلو سره تعلق لري، ټول د مونځ دا چل چې دا مونځ کوي نو دا چل قرآن شریف نه دی ښولی، دا حضور پاک مبارک ښولی. آتو زکات زکات ورکې، اوس زکات به څونه ورکې په څومره پیسو کې، دا په قرآن شریف کې نشته. او په اوښانو کې به څومره زکات ورکې او په ګډو چیلو کې به څومره زکات ورکې او په سپینو زرو کې به څومره ورکې او په سرو زرو کې به څومره زکات ورکې او دا به کله ورکې، دا په قرآن شریف کې نشته. دا ټول تفصیلات د زکات دا مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ښودلی. او بیا وی اتم الصیام الی اللیل، روجه ونیسئ. ښه دا روجه څه ته وایي؟ روجه کې به د کم څیز نه پرهیز کوم، ډوډۍ به نه خورم او اوبه به نه څکم، د خواهشاتو نه به ځان نه ساتم. دا ټولې خبرې قرآن شریف کې نشته. په دې مونږ چا پوه کړی یو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو چې دا حضور پاک مونږ په کومو څیزونو پوه کړي یو هغې ته حدیث وایي. پته ولګېده چې بغیر د حدیث نه د قرآن په معنا مونږ نه پوهېږو. پته ولګېده چې بغیر د حدیث نه مونږ د مانځه په معنا او په چل نه پوهېږو. بغیر د حدیث نه د حضور پاک مونږ د زکات د ورکولو په چل نه پوهېږو. بغیر د حدیث نه مونږ د روجې په نیولو په چل نه پوهېږو. دا ټول مونږ ته حضور پاک ښوولي دي او دا چې په کومو څیزونو یې ښوولي دي هغې ته حدیث وایي او مونږ ورته حدیث وایو.
او الله قرآن شریف کی یو ځل نه بار بار فرمائی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، زمام تابعداري وکې او زما د پیغمبرم تابعداري وکې. که د دې پیغمبر تابعداري تاسو نه کړه نو تاسو د مونځ په چل بې د هغه نه پوهېږئ، د زکات په چل بې د هغه نه پوهېږئ، د روجو په چل بې د هغه نه پوهېږئ، حلال او حرام بغیر د هغه نه پیژنئ، نشئ پیژندلی. نو بار بار الله وی اطیعوا الرسول، د حضور پاک تابعداري وکړئ. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، تاسو لما رسول الله مبارک یو ښکلې نمونه را لېږلې ده. نو بازار ته خلک ټوکړه وړي وی دا نمونه ټوکړه راکا، نو که په بناوټ کې فرقې وي نه مړه ما چې راوړې ده دا خو داسې نه ده، او که بناوټ هغسې د هغې کارخانې ټوکړی هلکه دا خو د همدقې کارخانې ده، وی دا زما دا شوخه نه ستا دا پیکه ده بیا هم نه قبلوم. نو الله وی حضور پاک مې دله نمونه را لېږلې ده، نو ځان به د هغه په شان کې د هغه د خبرو تابعداري به کې. ګوره پته ولګېده چې د رسول الله مبارک د خبرو د هغه د افعالو تقاریرو د هغه د احادیثو تابعداري دا په موږ لازمه ده. او الله فرمایي قرآن شریف کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، وی ما تاسو ته قرآن شریف نازل کړی دی، خو د قرآن شریف په مقصد به تاسو حضور پاک پوهیئ. نو چې په کومو څیزونو مونږ پیغمبر علیه السلام پوهیئ هغې ته مبارک احادیث ویلی کېږي. نو مونږ قرآن بغیر د حدیث نه پیژنو، د قرآن په مقصد مونږ بغیر د مبارک و احادیثو نه پوهیږو. نو که یو سړی په قرآن ځان پوهیئ نو حدیث په مخ کې زده کوي. یو سړی وي نه مړه حدیثو ته ساجت زه قرآن کوم عمل کوم که نه، نو زه یو ترکوټې تپوس کوم چې دا قرآن چې ته وایې د خدای کتاب دی تا سره څه دلیل دی؟ بس دا یو رکوټې تپوس دی کوم. که ته وایې چې قرآن د خدای کتاب دی تا سره څه دلیل دی؟ تا ته خدای ویلی چې د ما کتاب دی؟ نه. تا ته فرشتو ویلی چې دا د خدای کتاب دی؟ نه. دا چا ویلی دی چې د خدای کتاب دی؟ دا ما ته خپلو مشرانو. هغې ته چا ویلی دی؟ هغې ته خپلو عالمانو. هغې ته چا ویلی دی؟ هغې ته صحابو ته چا ویلی دی؟ حضور پاک. نو چې دا پیغمبر مبارک وی چې د خدای کتاب دی دا حدیث شو کړه، دا د پیغمبر خبره حدیث دی. ډېر خلک دی په دې زمانه کې چې هغه حدیث نه مني، ای مونږ حدیث نه مانو. هلکه لنډ قرآن مني او تا ته چا ویلی دی؟ ما ته رسول الله مبارک ویلی دی. نو چې دا پیغمبر وي د خدای قرآن دی دقې ته حدیث وی، د پیغمبر دی ټکي ته دی خبرو ته حدیث وی. نو الحمدلله د دې احادیثو ډېر لوی خدمت شوی دی. صحابه کرامو دا احادیث د پیغمبر علیه السلام نه راواغېشتل او خپلو شاګردانو ته رسول چې هغې ته تابعین وی. نو نن د یو محدث واقع درته بیانو چې هغه به غالبا ماشومان هم هغه نوم به ورځي او عامو خلکو له به هم د هغه نوم ورځي او عالمانو ته هم نوم مشهور دی چې هغه ته ویل کېږي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. دا هغه کس دی چې د پیغمبر علیه السلام د مبارک و احادیثو ډېر لوی خدمت یې کړی. د رسول الله مبارک نه ډېر احادیث راغشتې دي او امت ته رسولی دي چې کم وسره خو ډېره خو چې امت ته رسېدلي دي او موږ ته را رسېدلي دي هغه 15,304 دي. 5,374 د 15,304 احادیث د رسول الله مبارک نه را زده کړل او د امت ته رسولي دی. و د کوم ځای دی؟ د یمن د علاقې و یمن اوس هم ورته یمن وایي، د یمنو او په یمن کې یو قام دی یو علاقه د هغې ته دوس وایي، دی د دوس د علاقې و. دې وجې نه ابو هریره دوسي ورته وایي. دی خدای په یمن کې مسلمان کړی. د چا د برکت ته مسلمانو؟ د کلي یو کسو طفیل ابن عمر دوسي، هغه راغلی و مکې مکرمې ته او دا هغه وخت و چې حضور پاک له په مکه مکرمه کې و. نو د مکې خلکو به د نبی علیه السلام خلاف پراپیګنډې کولې او چې د بار نه به څوک رالل حج له یا عمرې له نو هغوی به یې باقاعده پویول چې ګورې دلته یو هلک دی او هغه ګورې داسې خبرې کوي چې هغه به ستاسو تبی راولي، ستاسو نقصانات به جوړ کړي. نو خلکو به د پیغمبر علیه السلام نه ځان ساته. د مکې د خلکو دا مقصد و چې هسې نه چې د ده خو خوږه ژبه ده، دله خو چل ورځي، نو هسې نه چې د بار خلک راشي او د باندې ایمان راوړي مسلمانان شي نو د ده به ملګري بار پیدا شي.
د دې او ډاډ به بار پیدا شي نو چې د بار نه به څوک هم راتلل د حج دپاره او د عمرې دپاره نو د مکې خلکو به هغه د مخکې نه پویول. نو دا طفیل ابن عمر وی چې د مکې ته رالم د مکې خلکو ما ته وی چې ګورې ته خو د قوم مشر او ډېر هوښیار او زمونږ په دې کلي کې یو هلک پیدا شوی دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او هغه دومره خطرناک انسان دی عیاذا بالله چې زمونږ په کلي کې کور په کور دشمنی جوړې کړه. پلار د زوی سره په جګړه، رور د رور سره په جګړه، ښځه د خاوند سره په جګړه، خاوند د ښځې سره په جګړه. ډېر لوی جادو دی ورسره او ډېر زیات د ژبې نه خوږ دی او داسې جادوګر دی چې که د ده خبره تا واورېده په تا به هم دا اثر کړي او که په ته اثر وکړو نو ښځې سره به په جګړه وي، زامنو سره به په جګړه وي، رونو سره به په جګړه وي، ټول قوم کې به په جګړه وي. مونږ له لوی کار کتلی دی، زمونږ خدایانو پسې کنځل کوي، زمونږ زور دین چې دی هغې ته سپکې سپورې وی. نو طفیل ابن عمر وی دونه زه د حضور پاک نه ویرولم چې ما به د پیغمبر علیه السلام نه ځان ساته او دونه ویرولم چې زه به مکې مکرمې کې ګرځېدم او یا بیت الله له به راتلم نو ما به په غوږونو کې مالو چچول. ما وی هسې نه چې ته هوا او باد د خبرې دما غوږ لره ونه رسئ، زما به خیال نی او رده خبره به زما د غوږ لره ورسي نو واقعي را باندې جادو نه کي، واقعي زما د ښځو د بچو سره او د قوم سره روانه جوړه نه کي. دا مې وی بس سوچو. یو ځل حضور پاک د بیت الله سره خوا کې مونځ کاو، وی ما ته دې اړوي چې طفیله دا خلک خو تا ته وی په ده خو تا په ده بدګمانه کړې خو زه خو هوښیار سړی قمقل خو نه او د شاعر م زه خو شاعر یم، زه خو په دنیا ګرځېدلی یم، ما ته خو د قوم خلک خپل مشر وی نو زه دا خلک ما ولې دوکه کوي، زه لیونی خو نه یم، ورېږه دا خبرې اورم چې دې څه وی. نو که غلطي په غلطه زه پوهېږم، زه ماشوم نه یم، لیونی نه یم او که ښه وي هم به پوه شم، هسې نه چې د دې کلیوالو هسې د سره روانئ او خلک پې بدګمانه کوي. نو ما د غوږونو نه مالوچ وویستل او پیغمبر علیه السلام د بیت الله خوا کې ولاړ او د قرآن شریف تلاوت یې کو. نو مې یو څو خبرې واورېدې، د قرآن شریف یو څو ټکي مې واورېدل چې مې واورېدل بس زما زړه کې یو ټکه پرېوته. ما وی دا خبرې خو دروغ خبرې نه دي، زه خو شاعر یم، شاعران شعرونه پیژني، دا خو شعر نه دی، دا خو جادو نه دی، دا خو کهانت نه دی، دا خو علم نجوم نه دی، دا خو ډېرې هوښیارې خبرې دي، دا خو په اړه کې رڼا پیدا کوي. وی بس خدای پاک مې زړه رسول الله مبارک ته راواړو او پوه شوم چې د مکې دا خلک د هسې بېسه مخالف دي او دشمنان دي او خلک پې بدګمانه کوي. وی چې حضور پاک سنګ د مانځه نه سلام وګرځو او روان شو نو زه م ورپسې رو روان شوم چې دا خلک را باندې پوه نه شي. هغه ته زه ورپسې تلم، ته یو کور ته ننوت. ما وی زه در ننوځم، اجازت غواړم، زما طفیل نوم دی د عمر زویم د دوس قبیلې. وی راځه. وی چې ورننوتم نو ما دا ټولې خبرې حضور پاک ته په هغه ځای وکړې چې صاحب تا باندې خو د مکې خلکو دونه زه بدګمانه کړم چې ما به غوږ کې مالوچې ښودل چې چېته باد سیلی ستا خبره زما غوږ لره ونه رسئ او په ما څه چلو نه شي، خو ستا خبرې مالته یو څو ټکي واورېدل. نو ما وی چې دا خو هوښیارې خبرې دي، نو تا نه زه یو څو تپوسونه کوم، ما ته یو څو خبرې وکړه. وی رسول الله مبارک ما ته یو دوه ټکي خبرې وکړې. یوې دا ووې چې ګوره دا د مکې خلک دي دا په خپله روغ نه دي، زه د دوی نه یو څیز غواړم او هغه دا چې خدای یو د شریک نه لري. طفیله ته خو هوښیارې، ته خو قابلې، ته خو د قوم مشرې، کم کاڼه چې ته په خپل لاس وتراشې دا زوی در کولی شي، دا د تکلیف نه تا خلاصولی شي، دا جون در کولی شي، دا ستا دعا اوري، دا ستا چغې اوري. نو په خپلو لاسو بوت جوړ کړې او بیا وی دا زوی را کوي او دا بوت چې دی دا راله مال را کوي او دا د باران خدای دی او دا د صحت خدای دی، دې روغ صحت ورکوي. نو دا عقلمنده خبره ده. زه وایم رب هغه دی چې د دې ټولو اسمانونو ځمکو د دې کائناتو خالق او مالک دی. زما دا خبره. زه وایم رب هغه څوک دی چې مونږ هم پیدا کړي او د دې کاڼو نه چې دوی کوم بوتان جوړ کړي دا هم هغه ذات پیدا کړي دي. زه وایم رب هغه دی چې عزت او ذلت، ژوند او مرګ، صحت او بیماری، بچي
او کونټوب او شنټوب د هغه ذات په اختیار کې دی. دویم ورته څه ویمه؟ دویم ورته دا ویمه چې زه الله پیغمبر را لېږلی. نو پیغمبري دا مطلب نه دی چې دینه د مال غواړم، دا مطلب نه دی چې دینه د بادشاهي غواړم، دا مطلب نه دی چې دینه د ښځې غواړم، دا مطلب نه دی چې دې ټایم چې د ما تابعدار جوړ شي. څنګه تابعدار؟ چې ماله به پیسې راکوې، ماله دولت به راکوې، ما به خپل ګورنر او ما به خپل صدر او وزیر اعظم لګڼې. دا نه. زویم چې زه د الله پیغمبر یم، نو چې الله ما ته کومې خبرې ښیي زه به هغه تاسو ته بیانوم، هغه ومنئ. کور ته نه غواړم، مشري ته نه غواړم، دوی پیشه او مشري یې پیشه، گورنری او بادشاهي ته نه غواړم، دوی پیشه او هغه پیشه. صرف دا ته غواړم چې ما ته الله څه وایي دوی ته وښیمه او هغه دوی ومني. وایي ما ورته وایي چې یو څو ټکي نور. نو رسول الله مبارک ما ته د قرآن شریف لږ تلاوت وکړ. زما وروڼو چې تلاوت مې او د قرآن شریف مې او ژبه د حضور پاک مبارکي هغه څونه مزېدارې چې د قرآن شریف یو څو ټکي ما ته واورول، بس زه پوه شم. ما وی په ټوله دنیا ګرځېدلی یم، بادشاهانو سره مې خبرې شوي دي، هوښیارانو سره مې خبرې شوي دي، هر مجلس مې کتلی او لیدلی دی. خو قسم په الله چې دا تاسو وې دا د انسان خبرې نه دي، دا ستا نه دي، دا خبرې دا د بل ذات دي، دا د رب العالمین خبرې دي، دا ستا نه دي. دا تا چې څه وې د هوښیارې خبرې دي، او دا تا چې څه وې د انصاف خبرې دي، دا د انصاف خبرې دي. بس ما اړه ومنله چې الله یو دی، اړه مې ومنله چې ته د خدای رسول ما مسلمان کا، په خپل دین مې کا، کلمه شهادت یې راته وښو او الله طفیل ابن عمرو دوسي مسلمان. او ما ته وی زه خپل علاقې ته دې وخت کې د مکې خلک زما د ملګرو سخت دشمني کوي، زه ته خپل کلي ته او انشاءالله یو وخت کې به الله زما دا دین اوچت کې او غالب به کي. نو چې کله زما دا دین اوچت او غالب شو بیا راځه. ما ورته وی د الله رسوله زه خپل قوم ته ځم، اوس به قوم ته دعوت ورکوم، یو نښه راته وښایه. زه خو بې نښې مسلمان شوم، خو یو نښه راته وښایه که ما ته قوم وی چې ستا څه دلیل دی او ستا څه نښه ده چې ته د هغه پیغمبر استازی یې او ستا پیغمبر په سچه دی، یو نښه راته وښایه. وی زه ته خپل کلي ته تا ته به الله ان قریب یو نښه درکړي. وی چې زه را روان شوم یمن ته او د خپل علاقې ته نږدې شم، نو الله پاک زما په دې تندي کې یو رڼا پیدا کړه، داسې رڼا لکه د بلف رڼا چې وي. لکه زه به مثال درکړم، موږ چې اوس موټر سایکل رڼا کوي، سوزکې چې رڼا کوي، یا دلته بیټري سړی ونیسي او رڼا کوي، وایي د تندي نه مې رڼا خطا او دا چې مخامخ څومره لاره و کاڼي بوټي دا ټول راته رڼا شو. ما وی خدایا د رسول الله مبارک نښه خو په ما کې موجوده شوه، خو الله دا نښه مې په دې تندي نه ده خوښه. سبا به راته خلک وایي چې شکل یې بدرنګه شو. وی چې دا سوال مې وکړه نو هغه رڼا زما چوکې ته د کونټۍ ته مې را منتقله شوه. زما کونټۍ به داسې رڼا کوله لکه د بلف په شان، مونږ ورته بلف وایو، هغه زمانه کې بلف نو، لکه د ډیوې په شان رڼا چې، او دا مخکې لار به یې راته ښکاره کوله. دی راغې او په خپل وطن کې د اسلام تبلیغ شروع کو او د اسلام دعوت یې شروع کو. رب العالمین د قوم او ډېر خلک مسلمانان کړل. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی چې زم د طفیل ابن عمرو دوسی په تبلیغ باندې خدای مسلمان کړ. ابو هریره سے مسلمان شو، ډېر غربت مې و، رو رو الله مال راکو، ګډه چیلې خدای راکولې، رو رو زیاتېدم. نو بیا دې څه شو، دې راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مدینه منورې او دغه طفیل ابن عمرو دوسی دونه کار وکړو چې د خپل قوم اتیا کورنۍ مسلمانان کړه، رسول الله مبارک لی راوستی. اتیا کورنۍ، یعنی دا نه چې اتیا کسان، دا نه چې اتیا پلاران، اتیا بچی نه، اتیا کورنۍ د مسلمانان کړي او مدینه منورې ته راوستی. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا د طفیل ابن عمرو دوسی په لاس باندې الله پاک مسلمان. دا د پنوم کې ډېر لوی اختلاف دی، خو زموږ د مسلم شریف یو شارح دی نووي ورته وایي، هغه لیکلی دی د ابو هریره خپل قول نقل کوي چې زما په جاهلیت کې نوم عبدالشمس و، دا نور بنده، دا خو دوی کافرانو دا نومونه به یې کېښودل. نو چې کله كان اسمي في الجاهلية زمان عبد الشمس فسميت في الإسلام بعبد الرحمن بن الصخر شكل إذا مسلمان شم نو زمان نم بدل شو عبد الرحمن نم شو أو دا بلا نم صخر
ابو هريره ورته ولې وایي؟ هريره پیشونګلی ته وایي. پیشونګلی د پیشونګلی خاوند، پیشونګلی والا، بلی والا. دا ولې؟ وی د ما یو پیشو وه چې زه به کله ګډې چیلی به مې سرن له بوتلې او پیشو به مې ځان سره بوتله، او چې دا بلده وه را سره، او چې کله به زه واپس رالم خپل کور ته نو هغه پیشونګلی به مې راوسته، د اونې په یو ویښ کې به مې کېنوله، نو پیشو سره مې تعلق وه، به مې ګرځوله. نو په دې وجه ما ته خلکو ابو هریره وي پیشو والا. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رالم اقه پیشو را سره بیا وه، ابه مې ځان سره ګرځوله. نو پیغمبر علیه السلام هم د ابو هریره دا نوم ما ته برحال وساته، هغه به م راته ابو هریره وی پیشو والا. ځان سره پیشو به مې ګرځوله او په دې نوم به د فخر کو. ولې به فخر کو؟ نوم خو مخکې نه خلکو ورته ایښودی دی، خو پیغمبر علیه السلام هم د خوش طبیعتۍ نه ورته ابو هریره وی پیشونګلی والا، پیشونګلی والا. نو دا قانونو چې د صحابو به هغه نوم ډېر خوښ و چې کم به ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم. علي صاحب ته یو ځل وی ابو تراب په خورم لاستو، نو خوره په وجود نښتې وه، نو حضور پاک مبارک ته خوره سنډله، وی قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای خورې والا پاسه، قم یا ابا تراب، ای خورې والا پاسه. هغه به وی د ابو تراب ما ته پیغمبر مبارک ویلی دی، نو ما ته به علي مه وایه، ما ته ابو تراب وایه. د پیغمبر مبارک په دې لقب او په دې نوم به خوشحالېده. زما رونو دی چې کله مدینې منورې ته راغی په سن 7 هجرۍ کې دی راغی مدینې منورې ته، نو دا داسې وخت و چې رسول الله مبارک خیبر ته تللی و د یهودیانو مقابله کې، خیبر یې فتح کو. نو د سار مانځه کې یو صحابي د سباع ابن عرفه، هغه پیغمبر علیه السلام جماعت کې مقرر کړی چې ته به مخکې خلکو ته امامتي کې، ځکه رسول الله مبارک خیبر ته تللی. نو سباع ابن عرفه د سار منځ کو، ابو هریره وی زه پسې شاته ودرېدم. نو هغه دا صورت وی چې ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. هغه خلق چې په پیمانه کې او په وزن کې کمې زیاتې کوي دا برباد او هلاک دي. وی دا آیت مې د دې سباع نه واورېده د سار په مانځه کې. نو وی ما زمونږ په کلي کې یو سړی و، هغه به 2 پیمانې ساتلې، چې چانه به مال غشته نو په درانه به غشته، او چې چاله به مال ورکو نو په سپکه پیمانه به ورکو. نو ما دا منځونو دا چلونه خو دې وروستو لږ لږ زده کړي دي. وی ما په دې مانځه کې وی چې ویلون لابي فلان، ویلون لابي فلان، فلان کې دې هلاک شي. هغه ولې له مکیلان، دا هغه 2 پیمانې دي. هغه پیمانه و زه به تله ویم، دا هغه 2 تلې دي. اذا اکتال بالوافي، چې کله د بل نه اخلي نو پوره شی اخلي، کم نه اخلي. و اذا کاله، او چې بل له ورکوي نو کاله بالناقص. اذا اکتال بالوافي و اذا کاله بالناقص، چې بل نه شي اخلي ډېر اخلي، پوره شی اخلي کم نه اخلي، چې بل له ورکوي کم ورکوي، نو دا خدای هلاک. وی خیر چې مونځ مې وکړو، تپوس مې وکړه رسول الله مبارک، وی خو خیبر ته تللی دی، لاړم خیبر ته ورپسې. دی خیبر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لاړ. دغه وخت کې چې د مدینې منورې ته راته، دی د 13 کالو، د 30 سال عمر او وی په لاره باندې یو غلام و. ما خو تاسو ته چې مخکې غریب و، بیا ولا خدای مال او دولت او ګډې چیلې هم ورکړي. یو غلام ورانه خدای روک کړ، په لاره روک شو. وی په غلام هم خپه وم چې روک شو، رانه ګډوډ شو، خدای وتښتېده که څه شو، خو په دې خوشحاله یم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له خدای راوستو. عجیبه ده وی چې څنګه رسول الله مبارک ته ور مخامخ شوم او کېناستم، نو دغه دی چې زما غلام هم راورسېد. رسول الله مبارک ما ته فورا وفرمایل، وی ابو هریره غلام دی خدای راورسو، هغه مرۍ دی خدای پاک راوسته، الله پاک راورسو. زما رونو دی به کوم ځای اوسېده، نه کور و نه ښځه وه دغه وخت کې، نه بچي و. نو پیغمبر علیه السلام په جومات کې د خپلو طالبانو دپاره یو چبوتره جوړه کړې، او د دې چبوترې د پاسه چت نو، سپر و، څانګې وې. په دې کې به صحابه ناستو او د حضور پاک مبارک نه به حدیث اورېدل، قرآن به یادو، او د قرآن په معنا به د رسول الله مبارک نه ځان پویو په هغه چبوتره کې. او څنګه ژوند یې تېر کړی دی، ځکه نه کور شته نه پټی شته، لوږې تندو سره غریب مخ و.
اوږې تږې ژوند به یې تېراو. دې په خپله وایي دې نه خبره معلومه کې یو ځل د رسول الله مبارک د وفات نه پس ناست دی او یو قیمتي رومال دی ورسره، په هغه رومال پوزه پاکوي. نو فورا یو خبره رایاده شوه، وایي بخ بخ، واه واه، ابو هریره نن په یو قیمتي رومال پوزه پاکوي. وی هغه وخت مې رایاد شو چې زه به د رسول الله مبارک د منبر او د کوټې په منځ کې د بیبي عایشې د کوټې په منځ کې پروتم او بېهوشه به خلکو به زما سر له لتې ورکولې. وی ابو هریره مرګي پې راغلی دی، ابو هریره لیونی دی، ابو هریره دماغ خراب شوی دی. نو چې اوس هم څوک داسې ګډوډي نو خلک یې د سر له لته ورکوي، شاټونه وله ورکوي. نو د سر له براله خلکو لتې راکولې چې لیونی دی. وی زما قسم په خدای که زه به لیونی ومه، وی د لوږې د لاسه بېهوشه به پروت، دومره لوږه به په ما راله. او وی د لوږې د لاسه به چې زما په خېټه دړ شو نو خېټه مې به په یو غونډی کېښوده په یو ځمکه په اوچته او ما به د خېټې له زور ورکاو. وی یو ځل ډېر زیات اوږې شوم، وی د جومات نه بار راووتم، په هغه لار کې کېناستم چې د جومات نه پې عام خلک وتل. وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، وی ما ته د قرآن شریف د یو آیت تپوس وکړو. وی ما له د هغه نه هغه آیت ښه یاد و، ښه راته معلوم و، خو په دې وجه ته ما تپوس وکړو چې دی به ما کور ته بوځي، ما ته به وګوري، ما به وویني او وایي به چې آیت خو څوک په لارو کې نه ښایي، راځه کور ته دې بوځم. نو یو نوړی روټۍ به راباندې وخوري. وایي چې ما ته تپوس وکړو، وی ابوبکر غلی تېر شو، هېڅ یې م راته ونه وی، ځکه هغه کره څه ونه. وی لږ ساعت پس ته عمر فاروق رضی الله عنه راغی، وی ما ورته د آیت تپوس وکړو، وی ښه راته، خو لږ کې مې دا وه چې دی به ما ته وګوري نو دی به ما بوځي کور ته روټۍ به راباندې وکړي. وی ام نیخ تېر شو، اډو غږ یې ما ته ونه کړو، څه وکروونه صحابو به سوال نه کو، د سوال نه رسول الله مبارک صحابه منې کړي، اوږې تږې ژوند به تېروی خو چاته به لاس نه نیسئ. سوال ډېر سخته ګناه ده. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د خلکو نه سوال کوي او مال پې ځان له زیاتوي نو د قیامت په ورځ به د په دې مخ کې غوښه ني څه شډو کې به یې، څه شډو کې به یې، دقسې ذلیله به یې. او نبي علیه السلام فرمایي قسم خوري قسم، وی په سوال مال ډېرېږي نه. نن سبا ټول خلک لګیا دي سوالونه، ښځې لګیا دي په بازارونو کې سوال کوي، مشران سړي لګیا دي تسبیح به رېستي د ریاکارۍ دپاره لاس کې به یې نیولي، سوال به کوي، تسبیح خلکو ته څه لښی. څوک د قرآن شریف تلاوت کوي سوال کوي، څوک نعتونه وایي سوال پې کوي، ماشومان دا بچي دا لګیا دي چا سوال کوي موټر شیشه به پاکوي، که ته وایې مه پاکوه وایي یو 10 روپۍ خو راکړه. د سوال دپاره ګرځي، پیغلې جنکۍ ګرځي او سوالونه کوي. بلکې یو ځل پینډۍ کې روان وم اسلام آباد ته تلم د پینډۍ په روډ باندې، نو هلته اجلاګان لګي او خلکو نه سوال کوي د دنیا. ما خلکو ته مې دا ښځې څه کوي هغه ډېری ورته مې وي. یو ملګري ما سره و، دا ښځې دي او خشته جامې او ځان یې ډولې کړی، وایي دا ښځې نه دي دا اجلاګان دي. دا مې څه کوي؟ وایي دا په دې موټر والا نه سوال کوي، لګیا دي پیسې غواړي. په مکه مکرمه کې سوالګري ګرځي، په طواف کې سوالګري ګرځي او د خلکو نه سوال کوي. ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم، ډېر لوی ظلم دی او ډېر لوی زیاتې دی. نو صحابه پیغمبر علیه السلام منې کړي چې سوال به نه کوئ، نو سوال نه کوي. ما ته قرآن شریف یاد ښایه مرګري دی، او که مرګري ته مرګري هم وایي چې هلکه وږې م ډوډۍ راباندې وخوره، دا هغه مضموم سوال نه دی، دا ګناه نه ده. مرګري دی ته التماس وایي، مرګري د مرګري نه غوښتې شي، دوست ته ویلی شي چې هلکه یو نوړی روټۍ راباندې وخوړه، ورشه یو ګیلاس شربت راباندې وڅښه، زه تږی یم ډېر زیاته، شربت ته مې زړه شوی دی. دا سوال نه دی. لیکن صحابه به داسې هم نه کول. وی دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، وی چې راغی زه یې ولیدم په خپله، وی ما ته ابو هریره مې او د الله رسوله، وی راځه ما پسې راځه. رسول الله مبارک مخکې زه ورپسې یو بیبي کره رسول الله مبارک ام المؤمنین خپلې بیبي کره ننوت. چې ننوته هغې نه یې تپوس وکړه د خوراک څه شته؟ هغې وی او ستا یو ګاونډی دله جام پی رالیږلی دی، د لرګي کانډولو، د لرګي کونډی ورته پخوا دې خلکو به وي، یو جام پی دی. یاره مې خوشحاله شو چې ځکه خیر پوره خو به پې کار ونه شي، خو نیم به حضور پاک اوس کي، نیم خو به ماله راکړي. وایي ما ته ورشه ابو هریره د صفې طالبانو ته اواز که. زړه مې خفه شو، څه مې ویلی نه شو، ځکه د حضور پاک خبره منل لازمي دي.
لیکن لکه ګیلمن شوم چې الله رسوله وږې زیما او دا د صفې خو او یو نه واله 300 پورې کسان دي کم از کم او یا او اخیری تعداد 300 نو دا چې راشي دا یو جام به د هغې څه شي او د پیغمبر مبارک خوی مې راته معلومو چې څوک تقسیم کوي هغه اخر کې اسکي نو ما ته پته و چې تقسیم به په ما کوي چې په ما کوي یو ګوټ پم پاتې نشي وی خلک ټول کېناستل وی ما ته شروع کوه وی شروع مې وکړه یو لا هغه به وسکل بل لا او اواز به پکې دا کو چې په مړس کې دا ما چې خبره ده مړیش په خو یقین نه لري که ابو هریره ته پکې ګوټ هم پاتې شي هغه نه پاتې شو بل لا ورکوه هغه بس کلي بل چې 3 وسکل او پاتې کېدل پوه شم چې دا موجوده د حضور پاک مبارک وی ټولو اوسکل اخره کې جام مې راواغېست رسول الله مبارک له مې ورکړه وی جام یې داسې په دې لاس کې ونیو وی ما ته ابو هریره یو زه پاتې یم یو ته پاتې واله اوسکه وی ما پې خوله کېښوده پی مې وسکل وی ما ته وی اشرب اسکا وی نور مې مسکل وی ما ته وی اشرب ما اسکا موړو ما خو بیا د حضور پاک د خولې خبره وه بیا مې پې خوله کېښوده نور مې مسکل وی بیا ما ته وی اشرب نوره مسکا مې وی والله لا اجد له مستکن قسم په خدای که یو لاره شته چې پکې ور واچو وی رسول الله مبارک مسکی شو مال راکا وی نبی علیہ السلام هغه پی وسکل او جام اخلاص داسې ژوند یې تېر کړی داسې د لوږې او د حضور پاک مبارک نه یو وخت نه دی جدا شوی وی ماله پیغمبر علیه السلام یو تیلی راکړه هغې کې کجورې وي وی ما ته چې ابو هریره راړه وما خو چې کله د خوراک تړل کېږي لاس پکې منډه کجورې ترې راوباسه چې کله به زه وږي شومه لاس به مې منډه کجورې ورستې خوړی به مې چې بل څوک به وږي لاس به مې منډه کجورې ورستې خوړی به وی په کلونو مې د هغې نه کجورې وخوړی په کلونو ما مو خوړی په خلکو مې مو خوړی او په کومه ورځ چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کېده نو هغه تیلی ما به دلته د بډې سره تړلې وه جدا کوله به مې نه چې هغه شهید کېده په کومه ورځ تیلی رانه پرېوته روکه شوه پته یې ونه لګېدل دا د رسول الله مبارک معجزه ده زمارونو د حضور پاک احادیث په یادول الله ول ډېره مضبوطه حافظه ورکړې بعضې خلکو په ده سوال کو وی تا د رسول الله مبارک سره 3 نیم کاله تیر کړي او فلانکي صحابي 10 کاله پلانکي 14 کاله پلانکي 60 کاله پلانکي 30 کاله تیر کړل نو تا ته حدیث د هغوی نه زیات یاد دي دله به قار ورغی چې ما سره ځانه خو نه دی جوړ کړی یاره وایي که خدای په قرآن شریف کې یو 2 آیته دي ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى یو 2 آیته دي چې الله فرمایي چې کم انسان علم او دین زده کړی دی او دی هغه پټ کې او بل ته ونه ښایي دله به سخته سزا ورکو نو که دا آیتونه نه وې که نه ما به یو حدیث هم تاسو ته نه وویل خو یریږم چې ما د پیغمبر مبارک نه اورېدلی دي او که تاسو ته ونه رسوم ما له به خدای سخته سزا راکوي بیا څه وایي وی زمارونه مهاجرین هغوی به تجارتونه کول بازارونو کې به ګرځېدل او زمارونه انصار د هغوی پټي هغوی به خپلو پټو کې خدمت کو او زه چې دی ابو هریره ما به په لوږه خېټه او په یو نوړی د حضور پاک سره ناسته کوله هغوی پټو کې خدمت کوي دی په بازارونو کې خدمت کوي زما خو سوونه زه به د پیغمبر مبارک سره ناستو چې هغه به سوی ابه مې یادول و یو ځل مې رسول الله مبارک ته شکایت وکړو چې د الله رسول تا نه خبرې اورم کله رانه یریږي یادېږي مې نه وی حضور پاک مبارک وی صادر دی وغوړاو وی صادر مې خور وی الفاظ یې ووې یو دم یې ووې او زما صادر کې چوپ کو وی ما ته ځان پورې پیوس کا وی صادر مې راواغی دی سینې پورې مې اومګو وی قسم په الله که د هغې نه پس رانه یو ټکې مې هېر شوي دماغ مې مضبوط او حافظه مې قوي وه د حضور پاک په دغه دعا او په دا دم او زمونږ طالبان ورته کثیر الملازمه وایي زه هغه صحابي یم چې د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زیات به ګرځېدم سفر کې به ورسره وم بار به ورسره وم جومات کې به ورسره وم او بار به تا پټو مټو ته زه به ورسره وم نو چې څه هغه ویلي دي هغه مې اورېدلي دي او ما دا خپله سینه کې یاد کړي دي دی وجنه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 5374 احادیث امت ته رسول دي یو ځل زید ابن ثابت رضی الله عنه وی
یو سړی زید ابن ثابت ته وی زید ابن ثابت وی دغه یمني سړی دی ابو هریره وی داسې ناشنا خبرې کوي چې نورو صحابو ته نه دي معلومې داسې ناشنا خبرې کوي چې نورو صحابو ته نه دي معلومې زید ابن ثابت ورته څه وایي وی زوم یو بل ملګری مې یو ابو هریره وی درې واړه ناستو نو موږ دعا کوله موږ یو کس به دعا کوي نور به پې امین ووایي وی دی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او موږ سره کېناست رسول الله مبارک راغی موږ سره کېناست وی بس موږ غلی شو وی چې تاسو څه کار کوه هغه وکړئ مطلب دا چې څه دعا م غوښتله وغواړئ زه به پې د امین ووایم هو ډېر خوشحاله شو چې زموږ دعا و د حضور پاک امین نو ما لاس اوچت که ما وی یا الله دا شی راکې دا راکې دا راکې دا راکې رسول الله مبارک پې امین ووی بیا ابو هریره وی چې به زم یو دعا وکړم ابو هریره څونه ښکلې دعا کوي مې الله چې زما دې ملګرو څو غوښتل دقه م راکې او خدایه علم هم راله راکې چې خلکو ته یې ورسوم خدایه علم هم راله راکې او داسې علم راکې چې رانه یېرم نشي دوی چې څو غوښتل خدای هم راکې او الله داسې علم راکې چې خلکو ته ورسوم چې رانه یېرم نشي وی رسول الله مبارک وی چې امین ګوره څونه ناشنا خبره وکړه مونږ خو صرف دنیا غواړو مونږ خو دین نه غواړو مونږ له خلک بچي راولي دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې په سکول په سبق کې کامیاب کړي خیر مونږ ورته کوو دعا چې خدای کامیاب دعا وکړه ذهن یې کمزور زه هم ګنې قرآن پې یادوي ویم ذهن یې کمزور دی او نو څو سپارې دې یادې کړه نه جي سکول وایي خدایا سکول له خو بچې راولې دین له هم راوله که نه نو زه ورته زر دعا وکړم زه یم خدای دې په سکول کې هم کامیاب کړي په دین کې دې هم خدای کامیاب بچو ته قرآن هم ښایه علم هم ښایه نه ابو هریره وایي خدایا دوی چې څه دعا وغوښته دا ماله راکې او الله ماله داسې علم راکې چې هغه مانه یېر نشي خلکو ته مرسوم حضور پاک وی امین زید ابن ثابت وي چې دا دعا مې واورېده نو ما وی د الله رسوله دا دعا اوس زم کوم ما ته وي سبقه بها ابو هریره ستا نه مخکې ابو هریره پې سبقت یوړه بس هغه وغوښته ته اوس مه وایه ابو هریره ګوره داسې هوښیار سړی او د حضور پاک نه علم زده کول یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په مخ کې ناستو دته وایي ابو هریره زما خو دا خیال و چې ستا په قوم په دوس قبیله کې بچته سم سړی نی خو ستا غوندې سړی په دوس قبیله کې دومره نیک سړی او دومره ښه انسان الله پیدا کړی د ده صفت وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دمارونو حضرت طلحه ابن عبید الله دا په عشره مبشره کې او دا هغه کسو چې په جنگ احد کې لاس به غشو ته او تورو ته نیوه او د پیغمبر علیه السلام حفاظت پې کوو طلحة الخیر وته رسول الله مبارک ویلو هغه نه هم چې یو سړي تپوس وکړ یاره یو یمني سړی دی او داسې خبرې کوي چې هغه مې د نورو صحابو نه نورو یو ټیک وایي دی د پیغمبر علیه السلام نه یو وخت نه دی جدا شوی د رسول الله مبارک نه هغه خبرې اورېدلې دي چې هغه ته موږ نه دي اورېدلې او حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغې نه هم خلکو تپوسونه کول ابو ایوب انصاري هغه کس چې پیغمبر علیه السلام لومبې رده میلمه و یاره مونږ خو داسې خبرې ستاسو نه اورو کوم چې د ابو هریره نه اورو ناشنا حدیث وی هغې به ورته وی دا بلکل ټیک وی د پیغمبر علیه السلام نه یو وخت کې نه دی جدا شوی زمارونو لیکن دا ابو هریره چې د پیغمبر مبارک نه یو وخت کې نه دی جدا شوی دا ابو هریره چې د رسول الله مبارک سره په لوږه کې ناست و دا ابو هریره چې د پیغمبر علیه السلام سره سفر او حضر کې ملګری پاتې شوی دی او د دومره خدمت یې د احادیثو کړی دی چې 5304 احادیث امت ته رسول او خلکو ته به یې ویرا شي حدیث زده کې یو ځل د مدینې بازار کې چغې والې وی تاسو دلته ناست یې او جومات کې د پیغمبر میراث تقسیمیږي نو میراث خلک دی مال ته وایي خلکو راغر واله چې رالل جومات کې خو ابو هریره مال کم دی چې تقسیمیږي وی دا حدیث چې ښودل کېږي دا د پیغمبر میراث دا دین او علم چې ښودل کېږي دا د پیغمبر میراث دی سره د دې نه زمارونو چې دومره لوی سړی دومره د پیغمبر مبارک شاګرد دومره لوی شیخ الحدیث دومره لوی محدث دومره د پیغمبر سره خاص تړلې ملګری
لیکن چې کوم وخت کې مري نو مروان د مدینه گورنر دی تپوس لره مروان نو مروان ورته وی ابو هريره څنګه آها ابو هريره څنګه نه ابو هريره په چغو په سلګو په جړا شو امیر المؤمنین مروان بادشاہ امیر المؤمنین سفر ډیر اوږد دی او سامان کم دی واقعي زمارونو ډیره د عبرت خبره یو سړی 4 سدی ته ځي نو ځان سره چې 60 روپۍ هم راوړي نو کاري پې کېږي لسه یو طرف نه لسه بل طرف یا یو 50 به یو ځي ځان له چولې خو به 100 به یو څیزه 200 به یو څیزه پېښور ته ځي یو 1500 یو یو 1000 روپۍ یو او چې لږ پنډۍ ته ځي زیاتې وړي او چې کراچۍ ته ځي هغې نه زیاتې وړي او چې دوبۍ ته ځي زیاتې وړي لیکن دا بیا به هم 10 کاله پس واپس شي 3 کاله پس 15 کاله پس یو کال پس شپې له به واپس راشي د پنډۍ نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغلی دي رښتیا وایي بیا راغلی لیکن موږ د هغې سامان ځان ته تیار نه دنیا له چې څنګه سامان تیارو نو پکار دی چې موږ آخرت له هم سامان تیار کړو نو ابو هريره ورته جړا باندې شو او ورته څه وی امیر المؤمنین مروان سفر ډیر اوږد دی او سامان ډیر کم دی او په دغه جړا کې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روح قبض شو وفات شو او جنازه په چا کړې ده ولید ابن عقبه هغه په جنازه وکړه او د مدینه منورې په قبرستان کې جنت البقیع چې وته وي کم کې چې 10,000 صحابه کرام دفن دي هغه کې دی دفن شو 57 یا 58 هجری کې دی وفات شوی دی او 8 او یا کاله د عمرو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو دا مې صرف تاسو ته د احادیث مبارکو د رسول الله مبارک ذکر کو چې ډېر خلک په دې زمانه کې وایي حدیثو ته څه ضرورت دی نه حدیثو ته چې څوک وایي څه ضرورت دی دا د اسلام نه خارج دا د سر نه مسلمان نه دی حدیث خو د پیغمبر خبرې دي د پیغمبر کارونه دي رسول الله مبارک مخکې چې چا یو مسلمان یو کار کړی دی په چپ پاتې شوی تقاریر وته دا د حضور پاک او دینه بغیر ته نه په قرآن پوهېږې او بې د دینه ته قرآن پېژندلی نه شي او نه به قرآن ومانې مونږ قرآن منو د پیغمبر د خبرې د وجې نه چې هغه وي دا قرآن دی مونږ یې منو د مارونو دغه رنګې احادیث مبارک رسول الله مبارک فرمایي یو دعا کوي ندور الله امرأ هغه انسان دی خدای خوشحاله کړي تر وتاده خوشحاله الله دې هغه انسان خوشحاله کړي سمع مقالتي چې د ما یو حدیث یې واورېد د ما یوه خبره یې واورېدله او هغه یې یاده کړه په دا سینه کې او چې څنګه یې اورېدلې د هغسې امت ته ورسوله نو چې یوه خبره د رسول الله مبارک څوک یاده کړي امت ته ورسوي هغه له حضور پاک دعا کړې ده نو چې 5474 374 د پیغمبر خبرې یادې کړي 5304 او یا 4 دا یادې کړي امت ته ورسوي دله به خدای څومره لوی مقام ورکوي نو دا د پیغمبر علیه السلام لوی محدث لوی شیخ الحدیث او د حضور پاک د احادیثو خدمت یې کړې رونو تاسو هم داسې کوئ څوک چې اردو باندې پوهېږي د حدیثو کتابونه والی او هغې باندې ځان پوهېږي اخبار مونږ الو مونږ رسالې اخلو مونږ لګیا یو په فیسبوکونو باندې ځان لړه ستړی کو لیکن د مولیانو پسې مونږ سپکې وایو او کنزل کو نو حدیث خو درته مولیان ښیي نو بیا به حدیث څو پېژنې داسې دور راغی داسې زیاتې راغی داسې دور راغی حیران به شي پې ما ته نن په ټلیفون یو سړي خبره وکړه د اوټونو متعلق خبر وه په شړق دې ولګي هغه درته نه وایم وایي ما یو سړي ته وې چې هلکه ګورې دا فلانکې خبره مه کوه او د ایمان نه به خلاص شي داسې څه خبره یې په دې اوټونو کې وکړه د ایمان وایي ایمان به خپل کار کوي نو چې یو سړی دا ما ته وایي چې دا خبره چا وکړه دا څنګه دی مې دا کافر دا مرتد دا کافر دا مرتد ښځه طلاق ختم یعنی خلک څومره ډاډه شو زمارونو که مونږ ډېره موچت شو زما قسم په خدای پیغمبر مبارک خو ډېر لوی شخصیت دی که د هغه د ملګرو د صحابو د خپې دوړې ته مونږ رسېږو ته په کوم طرف دا خلک روان پیغمبر پورې ټوکې حدیثو پورې ټوکې قرآن پورې ټوکې مدرسې پورې ټوکې ګیرې پورې ټوکې پټکي پورې ټوکې ایمان پورې ټوکې مړه دا موټرګي به دې سي ته په موټرګي نه ځېږې دا بنګله به دې سي ته په بنګله بل وخت به دې راونیسي سرمن به دې وباسي په قبر کې بلو به راونیسي چې هم غلط نه بیا به چغې وی بیا به دل علاج نه درځي خدای نه ویریږې الله نه ویریږې قبر ځان ته مخکې کې آخرت ځان ته مخکې کې مستی او قبر مه کوئ الله پې خفه کېږي دعا وکړئ چې الله پاک
زمونږ ایمان کامل نصیب کړي، د رسول الله مبارک په حدیث زمونږ عمل نصیب کړي. خدای زمونږ د عقیدې او د الله د ایمان سره زمونږ د ژوند او زمونږ مرګ نصیب وګرځولی کړي، او الله د رسول الله مبارک چې څه څیزونه راوړي دي خدای په هغې زمونږ عمل نصیب کړي، چې څه نه منع کړې ده الله مونږ د هغې نه وساتې. الله د دنیا او د آخر خیر او برکت مو نصیب کړي. چاته څه ټینشنونه پریشانۍ دي هغه په خوشحالو باندې بدله کړي. الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه والا ورکړي، چې کم مردگان دي الله مغفرت یې نصیب کړي. الله زمونږ بچي او مونږ صالحان او دینداره کړي، د ګاونډ د شر، د مسلمان د شر نه، او خدای پاکه د حیواناتو د شر نه الله مونږ په امن و امان کې وساتي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.